محمود غزنوي یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم ډېر لوی سړی ولېږل چې یو غلام راته والی چې لاړه غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یې باتی وتې وي، شلېدلې غوندې چرړۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنجې یې پاتې واغستو رایوست. محمود غزنوي چې ورته وکته او ورځ دوه کې د هغه خوی خصلت وکتو نو پې مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته بوځئ، ویلم به وي او شاهي لباس ور واغوندوئ. شاهي لباس یې ور واغوستو او محمود غزنوي راوستو ځان سره یې په تخت کېنو. هغه جامې چې په کومو کې دی غلام او خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې. سهار به یې پرانیستو، جامو ته به یې داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو پې شکایت وکړو د نورو کوڅه ډبو، شکایت یې پې وکړو چې د ایاز ټول لال او جواهرات پټ کړي دي د بادشاه په دې بکس کې او تالی ورته لګولې. بادشاه ورته ویل ایازه دا دې څه کړي؟ وی دی دا کنجي په خپل لاس واله او دا بکس پرانیست. بادشاه کنجي واغسته چې بکس یې پرانیستو، زړه ټوپۍ او زوړ پرتوګ او زوړ کمیس پکې پروت و، نور څه پکې نه و. ویل دا ولې؟ وی جي زه هر سهار دې ته ګورم چې ایازه یو ورځ داسې هم وه چې تا دا لباس اغوستی و، نن د شاهي لباس اغوستی او بادشاه سره په تخت ناستې، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناسته چېرته غرور راکې رانه ولي. خلک دغه